نو ګرانو کتونکو نن چې کوم ما سره میلمه دی هغه لاست 15 ایئرز د سټرګل کوي هغه ماشاءالله ټیچینګ هم کوي لیکوال هم دا ډېر زر خپل کتاب هم تاسو ته راشي هغه کتاب به مکمل شي بل ګرانو کتونکو ویلاګز هم جوړي یوټیوب باندې هم ډېر زیات اکټیو ده بل بلاګینګ هغه خپل یو ویب سایټ هم ده هلته هم ډېر زیات اکټیو ده دې نه علاوه ګرانو کتونکو ریډیو کې هوسټینګ هم کوي مطلب آر جے هم ده سو ماشاءالله ملټي ټیلنټډ ده بیکاز که لیکوالو خبرو وکما نو ډیفینټلی هغه مایند لیکوال چې کوم کا شاعري کوي یا څه لیکي نو هغه مایند څه بل ټایپ یا چې کوم د موږ نن سبا سوشل میډیا والا وام دا لکه دا بلاګینګ کوونه ویلاګز جوړونه دا یو بل ډیفرنٹ فیلډ ده بل کا خبرو کوم د آر دې جوړیدنه دا یو بل فیلډ ده هر شی یو بل د خدای ماشاءالله ټول سيزونه ډېر ښه طریقې سره کوي او ماشاءالله ډېر ټیلنټډ ده غانو کتونکو ما سره د سټوډیو کې موجود دي عامر ظهیر راځي چې هر کله ورته وستړي مسي ورته وایم السلام علیکم عامر څنګه تاسو وعلیکم السلام میډم خیم ٹھیک طبیعت مزاج مخدي بالکل ٹھیک یم جی عامر زه خو دیول ډیر زیات پریشان کړې مچ یار ماشاءالله ته دورس زونا څنګه کې هر کله درته وایم په خیر پختونخوا کې یو جهان مر تاسو خپل مصروف ترین روټین کې ټایم وبسله سوال مې مایندې ګرځیدل ډایرکټ می اٹیک تر مان دی وکړه سوري دی پر بخنه غواړم هیڅ خبره نه لګي خجی دا راته وای چې بیسیکلی تاسو کم جی نه یو لږ د خپل ژوند باندې رڼا راته واچو هغه داسې چې لکه دور سيزونه یو ځای دا شوق دې څنګه ډیولپ شوی دا بل دا سيزونه مینج کوي څنګه زم چې عامر ظهیر لایف باندې لږ داسې رڼا راته واچو شارټ کې خجی ډیره مننه میډم اول خو تاسو د پوره ټیم د ټي وي ډیره مننه چې ما ته د عزت راو بخو چې دلته کې راو بللم د دې جوګه هاو غړلم جی ثانک یو پس هغه نظماره پیجنګلو خبره ده نه زه خو عامر ظهیر مینوم دی او ثوابای بامخیل سره تعلق لرم بامخیل ثوابای سره خوا کې دي تاسو 15 کیلومتره سیټي سره او یو خو ځانګړی حیثیت لري یو غټه قصبه ده نو دې سره تعلق لرم او د سبق خبره مې ونه 2000 کې مې د پیښور یونیورسيټي نه پولیټیکل ساينس کې سیاسياتو کې ماستر کړو او بیا راغی نه پس مې د پرایویټ کینډیډیټ په تور باندې د ثوابای په هندون نه په انګلیش لټریچر کې ماستر کړو زبردست او جن دا خو د سبق هغه خبره ده دین علاوه چې بیا کوم دا تاسو چې وایي چې د اکټیویټیز دی یا کار تاسو ټیچینګ ډیفرنٹ سبجیکټس دي کنه لکه پولیټیکل ساينس تا انګلیش تا پاکستان سټډیز دا دغه تاسو ټیچینګ هم کو مطلب دا سبجیکټ تاسو چې کوم دي سپیسیفیکلی ماشومان تور پڑھا کو کمال خجی نو بیا دغه نه پس چې کله فارغ شوم نو ایز ا لیکچرر ان پولیټیکل ساينس یو ګورنمنت کالج واغې ته لړم نو بیا دغه نه پس دا بس یو لړای د شروانه د 2008 والی تر اوسه پورې چې د 15 کال تیر شو د ثوابای په مختلفه سرکاري او شخصي کالجونو کې د پولیټیکل ساينس سره مطالعه پاکستان او اوس په 13 باندې انګریزي د خودنه کومه نو د استاد په تور باندې لیکچرار په تور باندې خپل کار سره ترسوب دا نور اکټیویټیز ور سره میډم بس لګ روستو سٹارټ شوی دي خدای راته وای چې دا ښکار خو نشته د دور زیات کارونه کوي لکه د سیریس ما ته وای چې سونه عمر دی دا نو عمر خو مې 85 می پیدایش نه میډم چې ماشاءالله ما ته خو تاسو ډېر ینګ لګو او دور ایج کې تاسو مطلب ټیچینګ هم کوي لګیا دنیا کارونه کوي لاست 15 ایئرز نه یټ یې هم لیک کم ایج د دور سره خو نه چې مطلب انسان دور زیات کارونه کوي خو ماشاءالله تاسو ډېر اکټیو یو دی کې اچھا ظهیر پس عامر پرسنل کوېشن د باته د کړه دا او جی کړه مې دوا ده بیا هم دا کارونه کوي لګا I was like کواده کړي نو ډیفینټلی سټنشنز به لایف کې خیر نه یو دا خو نه لایټ خبره مو کوله دا راته وای چې ماشاءالله تاسو دا ما ته وای چې بلاګینګ ویب سایټ مو ده نو هغه کې تاسو سپیسیفیکلی په څه باندې کار کوئ نو میډم دا څنګه چې د اکټیویټیز بدل دي نه داسې زما د لیک چې دین دا بدل او ما چې کله نه پولیټیکل ساينس کړو ناغې نه پس داسې ډیره کم رستي رشوي چې ما مطالعه نه کړي نو اول نه خو به میرا سیاسيات سره حواله سره دغه مطالعه کوله بیا پکې سو وخت سایکالوجي سو کاله مطالعه شو او د هیستوري د سټوډنټ لایف نه با کتار پښتنو او د ټولي دنیا نو دا هیستوري پکې تاریخ پکې شو او کرنٹ افیرز ځکه چې هغه پولیټیکل ساينس سره کنه نو چې رواني چاري نه پاغي باندې د شان بین الاقوامي تعلقات انټرنیشنل ریلیشنز آی آر نه پاغي باندې او نو دا مختلف دي نو په دې وجه باندې زما بلاګینګ ویب سایټ ته کدا یوټیوب چینل له نو په دې کې هغه ویډیوز هم داسې ورایټي والی ډیفرنٹ ټاپکس او د هیستوري باندې به مې پولیټیکل ساينس والے به مې کرنٹ ایشوز باندې به مې او جی داسې وایي سبب کې موټیویشنل سیشنز او جی ان داسې کې دا موټیویشنل سیشنز هم ورکوي
او جی او بلکې دا زما دی ریډیو را خبره چې تاسو وکړه نو جی. هلته کې چې زه ایز ا ریډیو هوسټ کار کوم نو هغه زما هغه پروګرامونه اکثر موټیویشنل سیشنز دي ها نو هغې کې لکه د زده کړې پکې ډېر څه وي که نه زبردست او هغه ډېر زیات ټاپکس میډم چې په هغې باندې دلته کې زموږ ټولنه کې خواړو خبره نه کېږي ها. لکه د مثال په تور باندې موږ څه پوهېږو چې دا ټاټ پروسس څنګه چلېږي د یو انسان موږ لکه دلته کې د بده مرغه داسې چل دی چې موږ سره د هر چا دپاره وخت شته خو د خپل ځان دپاره وخت ځان نشته لپاره وخت نشته دا خبره بالکل ټیک ده یورپ کې دې ته می ټایم وایي او هغوی په 24 اورز کې یو وخت ځان له وباسلی دی می ټایم نه هغې کې هغوی ځان سره وخت تېروي ښه نو خپل ځان سره سوچ کوي د خپل ټاټ پروسس زمونږ څنګه چلیږي مونږ ولې څه څیزونه خوښو ولې څه څیزونه زمونږ نه دي خوښه او د دې شاته هغه ریزنز څه دي مونږ د آیډیلسټک اپروچ په لاره روان یو چې خپلو خیالونو کې ګرځو فانټسیز کې او که نه ریلسټک اپروچ دی چې څنګه څه دي نو هغه شان حقیقت کې مونږ دا سمجھ کې راغلي دي که نه دي راغلي پریکټیکل لایف کې موږ نه یو موږ موستلی چې کوم خلک دي سپیشلی موږ یوت هغه فانټسیز کې ګرځي چې یاره فلان کې موویز چې خدا هیرو داسې و زه به هم داسې کومه نو داسې ما لایف په داسې زه به چې ستر شم داسې به کومه نو موستلی آیډیل لایف کې موږ ګرځو پریکټیکل لایف کې نه ګرځو او دا خبر تاسو بالکل ټیک وکړه نو دې پر سیشنز ورکوه که نه خلکو ته نو هغه خو دغه د ریډیو باندې دا پروګرامونه هم زما دغسې خو اخو اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابي نه خو تر اورېدې خو تر ډېرې لرې پورې شي خو تاسو ته پته را نن سبا خو څه د ریډیو هغه اورېدو هغه ټرنډ لږ کم شوی دی لږ خلک ډیر زیات فین فالوینګ دا یقین منو تاسو سټیل ریډیو ور ډیر زیات خلک مړیږي په که تاسو د می ټایم خبر وکړه دا واقعي ډیره زبردست خبره ده موستلی خلکو د دې حوالې سره نشته لږ په دې باندې رڼا واچوه چې فورن کنټریز کې موستلی می ټایم هغه خپل ځان ته ګوري خپل تھاټس ته ګوري خپل هیلث ته ګوري خپل اکټیویټیز باندې تھورلی او شي ته ګوري چې یاره موږ څه کړي دي څه مونږ کړي نو په دې باندې کله دوه درې خبرې را سره وکړي حاجي ډېره ښکلې مهمه پوښتنه ده داسې چل دی میډم چې دلته کې که چېرته موږ یو کس داسې ووینو چې ځان سره خبرې کوي موږ دا خو لیونی ده لیونی دی وایي حالانکې لیونی نه دی دا خو همدغه کار سړی دی نو دا هغه ځان لپاره وخت وباسل دي ځان د دې هر څه نه موبایل آف کول دي لږ غونډه کې تنهایۍ کې کېناستل دي هغه تنهایۍ کې کېناسته داسې هم کیدی شي چې موږ په خپله کور کې یا په دیره کې داسې یو کمرې چې هغې کې کښېنو ضروري نه ده چې داسې د لیوانو په شان دی یا د هغه راهبانو په شان داسې غار دی ځان له وګورو یا موږ داسې هم کولی شو چې موږ د واک کم ټایم نه هغه واک هغه ټایم کې چې موږ سره بل څوک نه وي او موږ روان یو نو په دغې کې هم موږ خپل کار کولی شو نو دې کې میډم اصل کې خبره دا ده خپل تھاټ پروسس که موږ کله هم انډرسټینډ کړو نو ډېرې زیاتې خبرې به موږ ته پته ولګي چې دا موږ لکه اوس دې ځای کې اوس یو کس په یو کار وکړي غلط کار یادوم هغه غلط کار وکړو او هغه هغې باندې غوسه کېدل پکار دي نو تاسو کېدای شي غوسه شئ تاسو کېدای شي غوسه نه شئ دا تاسو ولې غوسه کېږئ یا ولې نه غوسه کېږئ دا ریاکشن دی نو دا ریاکشن چې کوم دی نه دا اوس دې ځای کې په دې ځان پوهه کول دي چې زه ولې یو په خاص انوایرمنټ کې سپیسیفیک کنډیشن کې زه یو سپیسیفیک ریاکشن ولې ورکوم بالکل لکه موږ ته دا پته ولګي نو بیا هغه موږ کوم نیګیټیو ریاکشنز نه ورکوو موږ د دې جوګه شو چې موږ هغه اوایډ کولی شو نو که موږ ته دا پته نه وي نو موږ خو موږ بس ټوټل ټیک یو نو موږ یو سړی ټوټل ټیک څنګه کېدی شي پرفیکشن خو نشي کېدای که نه اچھا یوه خبره تاسو سره شیر کوونه غواړم موستلی تاسو دا خبر ځان سره خبرې کوونه یا مطلب ځان سره ډسکشن کوونه لکه یار دا نه دي کول پکار ما دا غلط کار کړی که نه اکثر موستلی دا څیزونه پوره ورځ کې خو ټایم نه وي را سره خو چې کله زه لمونځ ته ودرېږم که خو ما ته نور نه راځي خو لمونځ کې ما ته راځي دا اصل کې لمونځ کې میډم په دې وجه باندې راځي که نه چې تنهایي بس زمونږ لکه په 24 اورز کې هم دقه یو وخت چې هغې کې مونږ ځان ته وزګار شو بالکل داسې ده نو هغه کې خو پکار دا ده چې مونږ د الله عبادت وکړو نو بس ځان ته بیا فکر شي حالانکې دې ځان ته فکر کولو له یو جدا وخت پکار دی بالکل داسې ده نو دې کې میډم ډېر زیات لکه راونده خپل تھاټ پروسس هغه دا زمونږ چې کوم ذهن دی ذهنیت چې ورته وایي انګریزي کې چې ورته مایند سیټ وایي نو دا خو میډم دا څنګه چې آرټیفیشل انټیلیجنس دی جی او څنګه چې دا لکه اوس فیسبوک د واتساپ نه ولې بدل دی واتساپ د یوټیوب نه ولې بدل دی ځکه چې د دې پروګرامینګ جدا شوی دی نو اوس موږ ته پته نشته خو زمونږ تر اوسه پورې چې څومره عمر دی نو په یو سپیسیفیک انوایرمنټ کې موږ ته پته نشته یو غیر محسوسي طریقې سره زموږ یو خاص ذهنیت جوړ شوی دی اوس هغه خاص ذهنیت چې کوم دی هغه خو ټوټل زموږ تھاټس دي فکرونه سوچونه دي داسې ده نو اوس ضروري خبره ده چې زما کوم تھاټس دي نه به ټیکي نه لکه مونږ چې خبره کوو مونږ زما په خیال زما خیال څه چیرې واټ از د ویلیو اف مای تھاټ اسنا که چېرې د هغې هغه بیس چې دی ریالټي نو بیا خو لا یو خبره ده یا څه اوتھینټک شی خو بیس خو ریالټي نه وي او یا بالکل دا خو ما رائے کیدای شي دا ما سوچ کیدای شي دا ما ازمپشن هم کیدای شي
خو دې ته زدار شم چې دا مطلب جرنلایز کول نه جی شي بالکل دا ټول ول سوچ په داسې نه خیر دا ډیر مزیدار غونډه ټاپک ته ډیر واست یو ټاپک ته په دې باندې کسونه خبرې کمې دي خو زه براشم تاسو کتاب پله چې اول د سپیسیفیکلی کتاب کې دا وشي د کتاب کې تاسو څه کوونه واړو بیا د پښتو ژبې حواله سره تاسو کار کړی په دې باندې لکه دې سره مو سره خپل چې کوم د تاسو دا شیر کړو ماته به خو لګي خجی نو بس تاسو لري پروګرام په وساتت سره بخلکو ته پته ولګي یو څو کسانو ته پته راځي چې کتاب لیکم غني چاته نشته پته همون ورته وای کنه اوس اعلان ورته وکړه کنه او جی نو هغه میډم دا څه کار دی چې دا په صوابای کې پنځپیر یو مشهور کلی دی تاسو پیژنئ جی په دغه کلي باندې یو لس دولس کاله مخکې دغه کلي یو اوسېدونکي کتاب ولیکه چې هغه زما د نظر نه تېر شنه زما د ماینډ ته هغه ټایم رالل چې یاره چې دې سړي په خپل کلي کتاب لیکلی نه زه ولې په خپل کلي کتاب نه لیکم بل هغه په هغې انګریزۍ کې کتاب لیکلو نو هغه پکې یو جمله دا هم لیکلې وه چې کوم کلي باندې کتاب نه دی لیکلی شوی نو دا داسې دی لکه چې دی په ځمکه وجود نه لري نو هیسټري کې هغه رجسټرډ نه ده جی نو ما وی چې یاره زه به هم پر خپل کلي کتاب ولیکم نو هغه بیا داسې چلو شو چې ما خبره بس وایي لړه خو دا د 2021 کې لکه 2.5 کاله مخکې یو پیرې ته مې بیا چې کله ذهن ته خبره رااله نه دې وخت کې مې نور ټایم ضایع کولو نه بس فوري مې قدم پورته کړ زبردست او هغه انټرویوز نو هغه صرف ما ولا هغه سکوپ لک سیوا کو نو بامخیل یو کلی خو دا کتاب اوس صرف په مامخیل نه دی بلکې د یوسفزۍ یو سب ټرایب دی خدوخیل نو دا خدوخیل چې دی نه دا په صوابای کې باجا بامخیل دی او په بونیر کې دا پوره تحصیل دی چې دا سردار حسین بابک صاحب د کوم ځای دی نو دغه خدوخیل ټرایب چې دی چې هلته کې بونیر کې موسیقي صوابای کې موسیقي نو بس دا ټوټل چې دی نه دا پرې سب ټرایب خدوخیل باندې دی د دې علاقه او داسې لنډ تاریخ او بیا په دې کې چې دا اوس کوم شخصیات پخوا هم تیر شوي دي تاریخي بیا سیاسي شخصیات مذهبي شخصیات زما ډېر فوکس میډم په دې کتاب کې په دې دی که نه چې لکه دا نن ورځ چې ده نه دا به سبا تاریخي نو دا نن چې اوس که په تاسو اوس که پتا اوس څوک په میډیا باندې کتاب لیکي په پښتو میډیا باندې کتاب لیکي که ستاسو ذکر پکې ونشي بس خبره پاتې شو ختم شو کنه یا به سبا خیر خلکو ته څه پتاي او کنه خلکو ته به څه چې په خیر پښتونخوا کې ما دونه کار کړی او ما دونه زیات هغه کړی دا بالکل صحیح خبره ده ګرانو کتونکو چې کوم د امیر مونږ سره دې وخت موجود دي هغو سره به نورې خبرو تر سلسله به جاري ساتو خو فلحال وخت شوی ده یو وړې شان د میوه چېرته بل بالکل صرف او صرف مونږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو زه بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا چې تاسو ته هرکلی وایو زه خپل ګرانو کتونکو ته هرکلی وایم ګرانو کتونکو بس بریک کې ډسکشن روان و که نه نو ډیټیل ډسکشن روان و سو امیر څه ماته خبره کوله نو ما ورته ویل واپس راځو امیر څه مو ویل تاسو که اوس راته ووایو نو نیکسټ کوېسچن باره کې ما تپوس کوم چې تاسو څوم نه ویلی څه بل اوس په مار واچوله پریشه تاسو خبره کوله ښه ما دا خبر تاسو نه پته کوله چې ماشاءالله تاسو په ریډیو کې چې کوم تاسو ماته چې به تاسو کم کار کوئ چې قسم پروګرام نوعیت ته خلکو ته دا ډفرنٹ سیزونه ښیي چې اټلیسټ هغه لایف کې هغو ته څه مطلب اویرنس ملاو شي لږ ایجوکیټ کوئ دا کار هم ډېر ښه ده بل تاسو په خپل یوټیوب باندې هم خبر وکړه اوس دا راته ووایه چې کوم تاسو د ټیچنګ ایکسپیرینس ده ټیچنګ ایکسپیرینس مو څنګه ده او کم کلاس ماشومانو ته یا یونیورسټي لیول کالج لیول ته ماشومانو ته سبق ورپړاو کوو دا اول جواب راکړو دې حساب سره تاسو بل سوال ما مایند کې راغلی ده خو زه هم چې اول تاسو ماته آیډیا وشي چې تاسو یونیورسټي لیول کالج لیول سکول لیول باندې ماشومانو ته ټیچنګ کوئ خدي میډم د ټولو نه ډومبې چې ما کله خپل د ټیچنګ کریر سٹارټ کړو هلته کې په صوابای کې یو سرکاري کالج د ګورنمنت ډیګري کالج کوټه نو هغې ته زه لړم نو ما خو هغې کې 4 کاله تېر کړل د پولیټیکل ساینس د لیکچرار په طور باندې ډیګري کالج کې مطلب ستر و که نه ستر ماشومان ټیک او بی اے ته به بی اے چې اوس خو بی اے نه بی اے سی و هغه ټایم چې بی اے و هغې ته هغه پولیټیکل ساینس هغه ښودنه ما کوله بیا د دې نه پس پکې دې کې په میانځ کې ما یو سی ایس ایس اټمپټ هم کړی و او چې هغه ټایم پکې بس هغه مارکس مې کم و بیا یو نجي شخصي کالج و هلته لړم نه هلته به بیا هلته خو پولیټیکل ساینس ته هغه انټر لیول نو هغې فیسي ته به ما مطالعه پاکستان دا شپږ کاله بیا هغه وښوله شپږ کاله مطلب دو مستقل مزاجي مظاهره کړې ده نو دا اوس خو یو نرسنګ کالج دی هلته په صوابای کې یو شخصي نه هغې کې ما بیا د هغې نه پس چې دا کله انګلیش کې ماسټر وکړو نو اوس هلته کې راسره د انګلیش دا کلاسز یو د خو بی اے سی که نه یونیورسټي سټینډرډ دی نو دا هغه ټوله کیسه ده بس ښه نن سبا چې کوم تاسو د یوت ته سبق ورپړاو کوو نو دا خو ډېر زیات یو نو
یو خو هوښیاران ډېر زیات دي، بل ټالنټډ هم ډېر زیات دي، بل بلاګانې هم ډېرې زیات دي. نو تاسو خو ماشاءالله په خپله هم ډېر ینګ نه څنګه ټاکل کوئ بیا دا؟ نو اصل کې میډم زه خو به دا ووایم چې ټیچر جوړېدل ګران کار دی نه دی خو ښه ټیچر جوړېدل ډېر ګران کار دی. ډېر ګران کار دی چې ټول ماشومان په یو طرز کې بیاي، ډفرنٹ کمیونټیز نه خلک راغلي، ډفرنٹ ایریاز نه خلک راغلي. دا ایکسپیرینس تاسو ول څنګه دی؟ نو میډم زما د وخت اثر نه چې زه که سرکاري کالج کې پاتې شوی ما که دغه شخصي کالج کوم خو هلته ما چېرې غوسه نه ده کړې. نو که زما د شاګردان بچي دي کوم نه هغوی نه که څوک تپوس وکړي نو هغوی وایي یا ډېر ښه سړی دی، ډېر ښه سړی دی، ډېر مطلب لینینټ دی، غوسه مسه نه کوي. او جي او دا غوسه به ما په دې وجه باندې نه کوله چې که زه په خپل پرسنل لایف کې ماته څه پرابلم دی نو زه هغه خپل پرسنل لایف هغه پریشر په دې نورو وړو باندې ورې وباسم. نو یو خو موږ له دا پکار دی، یو استاد له دا پکار دی چې دی به خپل پرایویټ لایف او د خپل هغه پروفیشنل لایف چې دا به بالکل جدا ساتي. نو که ال د کور نه ډېر خوشحاله لاړ نو هم هلته کې ډېر ایکسایټمنټ نه دی پکار او ځکه چې هر ایکسایټمنټ ځای نه دی او جي او که ډېر غوسه لاړ نه هغه غوسې باسلو ځای هم نه دی. بل پکې دا چې دا زمونږ کوم ماشومان بچي موږ ته مخامخ ناست دي شاګردان، نو دې کې دا اوس چې زمونږ کوم دی نه خو کوئی ایجوکیشن دی نه هلکان پکې وي جنکۍ پکې په دا موږ داسې دي به دا زما خپل اولاد دی بچي مې دي، دا خو هغه احساس ساتل پکار دي که نه. ټیچر بې حیا نشي کېدی، صحیح دی یو خو دغه حیا به پکې، بل چې دا اوس دي نو دا تاسو نه مینیج کولو دا خبره یادوي. نو بالکل د مختلفو کلیو د مختلفو خاندانونو د هر خاندان هغه انوایرمنټ د بل نه بدل دی. هغه داسې کاري چې لکه اوس یو هلک دی هغه یو کار وکړو، یو هلک دی هغه یو داسې تپوس وکړو چې تپوس نه وکول پکار. نو ما همیشه دپاره د دې هلک مایند ته کتلي دي او لکه اوس موږ د دې هلکانو نه یو د غټه مسله موږ ته دی که نه، موږ د دې ماشومانو نه ولې هغه ایکسپیکټ کوو چې موږ کله د کالج په دور کې وو موږ هم هغه شان نه جی بالکل موږ د دوی نه دا ایکسپیکټ کوو چې دوی موږ چې اوس زموږ کوم لایف دی زما کوم میچیورټي لیول دی کوم تھینکینګ لیول دی زه هم چې دی داسې چې دی هېڅ چېرې داسې نشي کېدی. دی ماشوم دی راته 18 کالو دی بس چې څنګه دی هم داسې ټیک دی رو رو به په خپله میچیور شي. نو ما دغه خبرې داسې کتلي دي ده که نه. زه وایم چې دا ما ته پکې کوم سیز ډېر مدد راکړی دی نه هغه دا دی چې ما مطالعه لکه کیدای شي چې نورو نه به لږه ډېره کړې وه استادانو نه. نو ما دا سایکي او سایکالوجي او دا کیسې هم لوستې وې، بل چې یورپ کې کوم ایجوکیشن سیسټم دی عام یې هم لوستی و. نو د هغې د وجې نه ما ته به پته لګېده چې دا ماشوم څنګه دی، دا ماشوم څنګه دی، د سایکي څنګه را دی، څنګه دی څنګه ټریټ کول غواړي، دی څنګه ټریټ کول غواړي. نو دا خبره وه. صحیح او جی ښه امیر یو بله خبره ده نه کوم ټایم لږ شورت ده. د آخري کوشن دا سوال ځکه تاسو چې پریښي ډېر سوالات مې تاسو نه ورکړل. آخري کوشن مې دا ده چې لکه تاسو پولیټیکل ساینس پړاو کوئ او ډېر ټایم نه، نو اوس که زه وګورم د اوس ماشومانو باندې د پالیټکس ډېر زیات انفلوئنس ده، لکه ډفرنٹ پولیټیکل پارټیز دو سپورټ کوي او عجیبه غوندې یو بغاوت ده دو منځ کې. نو په دې باندې تاسو چې کار کوئ لکه اوورال چې بچی دا مه کوه دا نه دي کول دا تاسو فیل کوئ؟ بالکل به مې فیل کوو. ما ټول عمر دا ویلي دي پښتانه بیسیکلي انتها پسند دي. نو زما دا کوشش چې زه وایم چې دا هر یو ماشوم چې دی د ده د ذهن نه دا انتها پسندي لري شي. میډم زما خو دغه چې کوم ټیچنګي کلاسز دي هغې کوم زه دغه خبره کوم که زما یوټیوب چینل دی په هغې باندې هم ما به بلاګینګ ویب سایټ باندې خپل باندې آرټیکل چې لیکو او داسې پولیټیکل ساینس سره پالیټکس سره ریلیټډ به و هغې به ما شروع داسې کوله چې د بده مرغه خو زمونږ په ټولنه کې تنګ نظري ده او یا داسې به ما چې هغه اول خلک پوه شي چې دا خبره پکې نه. نو ډیر زیات مې کوشش کړی دی په ریډیو باندې هم خلکو ته وایم داسې چې دا ډیر زیات چې دا د پاټوره خبرې کمې دي او دا چې لږې کمې شي دا خو میډم تاسو ته پته ده یو ګلیمرایز شوی هم ډیر دی لکه ټاک شوز خلک د پالیټکس سره ریلیټډ څومره زیات ګوري نن سبا خو ډیر پالیټکس ټاک شوز بلکې زما خو اوس یو پکې دغه را که ستاسو خیال نو نن سبا پښتونخوا کې یو ښه خبره دا ده چې د سټډي سرکلز شروع شوي دي او مختلف خلک دي چې په هغې کې نمونه خو نه دي اخیستل پکار هغوی د خپل سټډي سرکلز کوي نو زما پکې دا هم نیت دی چې اوس بلکې صوابۍ یونیورسټۍ والا زما چې کوم شاګردان دي نه هغوی راته ویلي دي چې دلته کې سټډي سرکلز ارینج کوو تاسو به راشئ نو دغه سټډي سرکلز ته چې په هغې کوم دغه شان د کوشش وکړو چې دا خلک دا چې کوم هلکان دي او دا په غلطو لارو روان دي نو که هغه په دې سیاست کې هغوی د ناپوهتیا د وجې نه چا ډله جوړه شوي دي او دوی ته پته نشته او دوی یوز کېږي بالکل نو چې دا دوی پوه کړی شي چې داسې د دې نه نو دا ټولې غلطې لارې چې کوم دي چې د دوی نه په څه طریقه باندې دوی رایټ ټریک ته راولو د ټیچر خو کار هم دا دی که نه ایگزیکټلی صحیح خبره مو کړه خلک رایټ ټریک ته راولي که نه هغوی به بیا ډیوټي ټریک کېږي موږ به بیا ټریک ته راولو د مایوسۍ په دور کې د امید خبره کول ګران کار دی خو په اصل کې خو د استاد هم دا کار دی چې دی به دوی
خلکو کې مایوسه خلکو کې د امید پیدا کوي. او بالکل چې صحیح خبره مو کړه ګرانو کتونکو موږ سره د عامر زهیر صاحب او چې نن ډېر ډیټیل ډسکشن مو کړی. آی هوپ چې د ډسکشن کې به تاسو ډېر ځه څیزونه زده کړي او خبر درته لګېدلی. تھینک یو سو مچ عامر زهیر پروګرام ته راتګ لپاره خوشحاله اوس تاسو بیا هم تکلیف درکو سپیشلی دا موټیویشنل چې کوم تاسو سپیچ خبرو په دې باندې تاسو زه یو بیا تکلیف هم درکوم تاسو به راځئ. ګرانو کتونکو پروګرام کې وخت شوی دی یو وړې شان د مې ول د مینه واپس راځو چېرته بل پله بالکل من صرف او صرف موږ سره اوسئ.